د نظم نه مخکې به یو لنډ شان غزل به درته ووایم چې ګړندی ګړندی په خاریه کې ګرځي، یو غرسنی په خاریه کې ګرځي، او ماشوم بچی ترې بېدرکه دی، ماشوم بچی ترې بېدرکه دی، سم لیونی په خاریه کې ګرځي، او زما او ستا د ارمانونو قاتل لکه زمری په خاریه کې ګرځي. او ته چې کونډه کړې او زه یتیم، هغه سړی په خاریه کې ګرځي. ته چې کونډه کړې او زه یتیم، هغه سړی په خاریه کې ګرځي، او اوس ترې رانجه او بنګړي نه اخلي څوک، یو بنجاری په خاریه کې ګرځي. اوس ترې رانجه او بنګړي نه اخلي څوک، یو بنجاری په خاریه کې ګرځي، او علمه اوس خلک په یره یره په زړه سوری په خاریه کې ګرځي. علمه اوس خلک په یره یره په زړه سوری په خاریه کې ګرځي. ګړندی ګړندی په خاریه کې ګرځي، یو غرسنی په خاریه کې ګرځي. یو لنډ شان نظم به راته ووایم چې هغه اوس جاړي هم نه، هغه اوس خاندي هم نه، هغه اوس جاړي هم نه، هغه اوس خاندي هم نه، هغه سینګار نه کوي اوس بې سینګاره ګرځي. اوس سترګې نه توروي، کاجل رانجه نه ساتي، سرخي پوډر نه مږي، اوس آینه نه ساتي. اوس یې په غاړه باندې د زرو هار نشته، اوس یې په زلفو باندې ګلان قطار نشته، اوس په نکریزو باندې لاس او خپې نه سره کوي، اوس یې د لیچو نه د بنګړو شړنګ نه راځي. هغه اوس داسې ګرځي لکه بېجالې مرغۍ، هغه اوس داسې ګرځي لکه بېجالې مرغۍ. خو چې ماښام شي کله نو په بلۍ کیني او د خپل ځان سره خبرې کوي. بېګا لږ غوږ شوم ورته، ما ویل چې څه به وایي، ویلې ورکه دې دنیا شي، سړی د ټول عمر جدا شي، او سړی به څنګه په خندا شي چې مسافر شي بیا به راشي، د تورو خاورو مسافر کله راځي نه.